چا زړه کې چې نوم د محمد رسول الله وي په آخرت کې یې دوزخ نه سوځي. په کتاب کې څه راځي وایي ټول دنیا چې پناه سي ورځ د آخرت سي هېڅوک به د قبرو نه وي راپورته سوي. واره واره به وایي د قبر څخه د مدینې د رسول نور تر عرشه پورې پورته سوی وي. اولین به قبر د حضرت محمد رسول الله وچې وي، ځکه علیه السلام وایي چې اول به زما قبر وچې وي او راپورته به سم. اول به زه یم چې د نور پر منبر باندې به زه کښېنم، اول به زه شفاعت کوم، اول به و جنت ته زه ورځم او کینې به ور اچوم، زه به خلاصوم. په هغه ورځ چې محمد رسول الله د قبر څخه راپورته کوي، یو ورځ د مخه به وایي 80,000 ملکې د اسمانه څخه راکښته سي. دا ملکې به راسي و مدینې ته د روضې ته د سردار علم به ودرېږي. دا خپل وزرونه به د مقدسې روضې څخه د محمد رسول الله ووهي، تر ماښامه پورې به ولاړې وي. درود به پر علیه الصلاة وسلام وایي. د قبر و روضې څخه د رسول الله وایي یو نور تر عرشه پورته کېږي. کله چې ماښام سي د 80,000 ملکې به بېرته اسمان ته پورته سي، نورې 80,000 ملکې به د شپې راکښته سي. د مدینې د جانان پر مبارک قبر به شاوخوا راوګرځېږي. درود به پر ووایي. په دا سبا به په زرو ملکې پر قبر د رسول الله راګرځېدلې وي. دا څلور مقربې ملکې به راسي، اسرافیل و اسرائیل و جبرائیل و میکائیل علیهم السلام. دا به قبر ته د علیه الصلاة وسلام ودرېږي. دا څلور ملکې به یوه به یوې ته وایي ته غږ پر وکړه، هغه به بلې ته وایي ته غږ پر وکړه. اسرافیل علیه الصلاة وسلام ته به ووایي چې ته غږ پر وکړه. اسرافیل علیه السلام به پر جبرائیل امین مخ راواړوي چې ته په دنیا کې د حضرت محمد رسول الله ورور وې او ته ډېر پر ګران وې او ته 10,000 ګشته وه علیه الصلاة وسلام ته راغلی، نو ستا ډېره علاقه وه د محمد رسول الله سره، ته غږ پر وکړه. وایي جبرائیل امین به ورځي و قبر ته د حضرت محمد رسول الله ودرېږي. 600,000 به په لړ سي د علیه السلام قبر ته به ولاړي. دا به نسي کولی چې پر قبر او پر محمد رسول الله باندې غږ وکړي. جبرائیل امین به غږ پر وکړي، وایي الصلاة السلام علیک یا محمد رسول الله، کښېنه د محشر ورځ ده. وایي یو واري به د قبر څخه یو نور تر عرش عظیم پورې یو ړانګه وکړي. د جبرائیل امین په غږ به وایي قبر ونه چوي. اخر به جبرائیل امین ووایي زه ملکه د وحي وم. اسرافیل علیه السلام یې غږ پر وکړي چې د اسرافیل علیه السلام په غږ سره ټول مړي راژوندي کېږي. اسرافیل علیه السلام به ورته ودرېږي، وایي سلام دې وي پر تا باندې ای غمخوره د امته، کښېنه د محشر ورځ ده. وایي یو واري به دوړې سي، دوړې به د قبر څخه پورته سي، قبر روضه به د رسول الله وچې وي. محمد رسول الله به وایي مبارک دمونه ډک مخ او مشکینې زلفانې د خاورو څخه راپورته کړي، مبارک سر او مبارکه ږیره به وایي د قبر د خاورو څخه ټک وي. چې وګوري مبارکې سترګې به وار د واره د حضرت محمد رسول الله پر دې ملکو باندې وموښلي. غږ به وکړي چې این جبرائیل، جبرائیل امین چیرې دی؟ جبرائیل امین به ورته ودرېږي، وایي دغه یم ای حبیبه څه وایه؟ جبرائیل امین ته به علیه السلام ووایي این امتي؟ ای جبرائیل امین زما امت نه معلومیږي، زما امت چیرې دی؟ جبرائیل امین به ورته ووایي حبیبه امت دې نه دی راپورته سوي، ته راپورته سه، د امت د عزت ځای دې ووینه، خپل د عزت او د وقار ځای دې ووینه چې الله تا ته نن ډېر عزت د شفاعت درکړي. وایي زموږ ستاسو غمخور محمد رسول الله به بېرته سر په قبر کې کښېږدي. وایي یا جبرائیل چې امت مې راپورته نه شي، زه سر د قبره نه در پورته کوم. جبرائیل امین ورته ووایي حبیبه ته راپورته سه، ما و تا ته تحفې د جنت راوړي دي، د جنت کالي دې واغونده، تاج د یاقوتو مې راوړي دي، کمربند د جنت مې راوړي دي. زموږ ستاسو غمخور محمد رسول الله به وژاړي، یا جبرائیل زما امت لس نفر راپورته کېږي، زه کالي د جنت نسم اغوستلی، زما امت کالي د جنت نه دي اغوستي، زه رسول یې څنګه واغوندم؟ جبرائیل امین به ورته وایي حبیبه ته راپورته سه، ستا د امت د جنت کالي به د قبر و غاړې ته ورته راسي او وابې غوندي. علیه السلام به وایي راپورته کړي، جنتي کالي به په واغوندي، تاج د یاقوتو به ور پر سر کړي،
کمربند به تر ملا ور وتوي چې وخه د جنت به په واغوندي څپلۍ د کرامت په پښو کې پر براق باندې بسکور کې نو د 80,000 ملکې راسته طرف ته روانې وي 80,000 ملکې بیا چپه طرف ته رسول الله به د مخه وي دا نورې ملکې به پسې وي جبرائیل امین به تر راسته لاس علیه السلام ونیسي میکائیل علیه السلام یې تر چپه لاس ونیسي روان کړي وي د مخه څخه د رسول الله به وایي نور پورته کېږي دا دی وایي راوي وني و تخت محمودات پر دې تخت به حضرت محمد رسول الله کښېنوي چې دا یو مخصوص تخت دی یا خدایه په ورځ د آخرت مو ستا د حبیب محمد رسول الله سره پر دې تخت کښېنوه خدایه ستا د حبیب محمد رسول الله د حوض کوثر جامه په نصیب کړه په آخرت کې مو یا رسول الله